په داسې حال کې چې له ایران او پاکستان نه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په تیزۍ روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ UNHCR خبر ورکړی چې د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت د حل لپاره د بودیجې له کمښت سره مخ دي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. دغې ټولنې په خپل تازه راپور کې چې د اپریل پر 28مه یې خپور کړی ډیره کړې چې د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې یې د اړتیا وړ بودیجه یوازې 6% ترلاسه کړې ده. UNHCR ډیروي په دې موده کې یې د 109.1 میلیون اړتیا وړ بودیجې څخه یوازې 9 میلیونه ترلاسه کړي چې د راستنېدونکو کډوالو ترمنځ یې د بیړنۍ سرپناه او مرستې اړتیا لا پسې ډیره کړې ده. په راپور کې راغلي له دې بودیجې څخه دوی یوازې د کال په لومړیو 3 میاشتو کې 183,299 څخه زیاتو کسانو ته د سرپناه او حفظ الصحې مرستې چمتو کړي، خو دا د هغو خلکو د شمېر 17% جوړوي چې دوی یې هدف ټاکلی و. دا په داسې مهال کې ده چې د روان اپریل له لومړۍ نیټې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. دغه شان له ایران نه هم په تېرو 2 کلونو کې د بې اسناده افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده. افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په کور دننه له سختې بېوزلۍ او بیکارۍ سره مخ دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.